یو پیر صاحب له چا طریقه کوله نیکانو خلکو ډېره عجیبه خبرې ورته وی صاحب زه طریقه کوم خو بازار کې مې دوکان دی او بازار کې زه د نظر حفاظت نشم کولی مونږ او تاسو هم داسې وایو وی چې بازار کې ځي نو چا ته به نظر لرې کې زنانه پکې تېرېږي او که زه ښکته ګورم نو ګاړې به مې ووایي ورته وی بچیا چې د نظر حفاظت نشي کولی بیا د ذکر نه تېر شه بې فایده نه ده نو وی څه کوم بازار کې زه د نقصان نه بچ کېږم هغه وی ښځه چې داسې نشو کولی نو داسې چل وکړه یو پیاله یې راوړه ورته او هغې ورته د پوی نه ډکه کړه او داسې یې ډکه کړه چې په هغې کې یو ساس کې بل نه ځایده ورته وی داسې چل به وکړي چې دا پیاله به روانه کړي د بازار هغه سر ته یو بل پیر صاحب د زما ملګری دی وی دا به هغه ته یوسې وګوره چې یو ساس کې در نه لاندې پرو نه ځي هغه ورته یې صاحب نه پروځي وایي نه صبر وکړه یو بل مرید یې راوغوښته پهلوان هغه ته وی د سره به یو ځای ځي که یو ساس کې هم پرېوتې که نه نو په مخ به ورته زبردسته څپېړه ورکې او ما ته به هلم هغه وی ټیک ده جي هغه پهلوان سړی و لاسونه یې ورته مټې ورته اوچتې کړې وی زه چې ځو او څپېړه یې ورته برابره کړه او د سره پیاله ده یا خدایا دې کې خو یو ساس کې بل نه ځایږي خو که تندک مې و ټول به توي نو په بازار کې روان دی او یو قدم په احتیاط ږدي چې پیر صاحب سره خو به وروستو ګورو خدای خو مې اوس وایي تر دې پورې چې د بازار سر ته هغه پیاله یوه سالمه او هغه بل ملګري ته د دې پیر صاحب بل پیر صاحب بزرګو هغه ته یې وویل چې صاحب هغه راغله دا پیاله را کړې وه د پیو واپس راغله دی ورته وایي پیاله دې یوړه وي وی ساس کې خو در نه توی شوی نه دی وی صاحب څنګه به رانه توی شوی ما یو قدم په احتیاط باندې کېښودو ما وی پیر صاحب خو به وروستو ګزار راکوي دا مرید دې تیار راته لاس برابر کړو دنه وی ډېر یېرېدم هغه ته وی ساس کې خو ته پرېوتې وي نه صاحب بلکل صحیح سالم ورس وی ښه ډېره ښه ده وی ته چې په دې بازار کې تېرېدې او پیاله دې وړه وی دا راته ووایه چې څو زنانه پکې وي او څومره پاخه عمر والا سړي او څومره هلکانو او څومره ځوانانو هغه ورته وی صاحب د الله په ذات مې دې قسم وي زه دې په داسې لانجه وړولی وم که ما په دې بازار کې یو کس صحیح کړی ټول بازار کې راته دا خپل پی ښکاره کېده چې دا اوس پی نه شي قسم دی که په ټول بازار کې مې نه زنانه لیدلې او نه مې سړی او نه ماشوم ورته وایي ښه پته ولګېدله چې ته د دې ځوان نه یېرېدې چې ګزار به راکړي ما نه یېرېدې چې پیر صاحب به راته ازار وکړي د دې نه خطرناک څوکیدار ملیکه ستا په دې اوبو باندې چې د یو انسان دا یقین پیدا شي چې زما په دې اوبو باندې ملیکه ناسته ده دلته نیکي لیکي او دا ملیکه بدي لیکي او الله پاک راته ګوري ان ربک لبالمرصاد الله وایي زه په هغه ځای کې یم چې ته راته ښکارې نو چې داسې مسلمان داسې عقیده جوړه شوه او بازار کې روان هغه بیا ګناه کوي هغه به بیا پردیو زنانو ته ګوري هغه به غلا وکړي هغه به دروغ وکړي قسم دی که بیا ووایي ورته وی بچیا د دې نه زیات د الله پاک نه ویریږه ذکر هم دې ته وایي چې تا ته یو نیک سړی د الله ذکر وښیي او دا ته ډېر د دې ذکر کوي او زړه ته دې کوز شو الله پاک به درته ښکاري او ملایکه به درته ښکاري قسم دی که بیا درنه ګناه وشي الله دې مونږ او تاسو ټول نیکانو ګرځوي د الله په نوم کې ډېر لوی کمال او اثر دی نبي علیه صلات وسلام نه تر عیسی علیه السلام پورې دې زمانې ته د فترت وایي فترت انقطاع ته وایي دې زمانه کې نبي نه و راغلی دا تقریبا 530 کاله دي د عیسی علیه السلام نه وروستو تر حضور علیه السلام پورې پیغمبر نه و راغلی دا زمانه د فترت وه دې زمانه کې یو بادشاه و د هغه نوم یوسف ذونواس او دغه زمانه کې به کوم سړی چې بادشاه کېده نو د خدایي دعوه به یې کوله او د اله العالمین او د خدای خو خپل کارونه یې بنده خو هغسې نه شي کولی نو د هغه خدایي د کارونو چلولو دپاره به یو جادوګر ساتلی و په هغه باندې به یې کار برابره و منتر یو جادو به یې کو هر بادشاه سره به زبردست جادوګر و نو دوی یوسف ذونواس هم یو جادوګر ساتلی و جادوګر بوډا شه نو بادشاه ته وی زه بوډا شم او قریب الموت ما نو ما سره یو یاره ده که زه مړ شم نو دا کوم علم چې ما سره دی نو دا به ځان سره دیرې ته یوسم نو ستا بادشاهي به پسې چلیږي ورته وی څه وکړم
وی داسې چلو کا چې په خپل رعیت کې یو ځوان پیدا کا چې عقل نم پوره یو فهم نم پوره یو دماغ زبردستی نو هغه ځوان الک ته به زه دا جادو خیم نو ستا بادشاهي به بیا روانئ هغه وی ډېره ښه ده هغه چې فکر وکړو نو د ده یو وزیرو د هغه نوم تامرو او د هغه یو زوی و ډېر هوښیار او عقلمندو د هغه نوم عبدالله تامر ته وی ستا دا بچی به دې جادوګر ته روان کړو نو هغه به ورته خپل علم وښیي نو زمونږ دا بادشاهي به روانې ډېره ښه ده وایي خو د ده تابعدارو نو دا ځوان هلک عبدالله ابن تامر صاحب دا به روزانه تلو هغه جادوګر ته سار به ته و ماښام به راته هغه به ورته دا منتر یو جادو ښوده یو ورځ په لاره روان دی د یو ځنګل نه اواز راځي الله 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 د باندې ډېر خوب ولګي دا خو ډېره مزیدار لفظ دی دغه ځنګل ته ورتاو چې وکړه نو یو راهب پکې ناست یو بزرګ یو پیر صاحب او الله الله یې وی ته ته ډېره مزه ورکړه ده به بیا داسې چل کو چې سار به ته نو راهب ته به ته نو بیا به د راهب نه جادوګر ته تلو نو چې د جادوګر نه به واپس کېده نو بیا به دې راهب ته تلو نو بیا به کور ته راغله نو دې راهب ورته وی دی عالم او بزرګ ورته وی ته خو سار هم راځي او ماښام هم راځي او یو وی که کور کې دنه تپوس کوو چې ولې دې ناوخته که ورته وایي خپل استاد جادوګر ایثار کړی او که جادوګر دنه تپوس کوه ورته کور کې ایثار او حل به چاته نه دی دی به ورسره ناست و الله الله صادق خلک و صرف په خولې الله نه و زړه کې هم الله و خو زړه کې شکي دی چې خدایا جادوګر راته وایي چې یوسف ذونواس رب دی او راهب راته وایي چې الله رب دی نو خبره ته د چا ټیکېږي نو یو ورځ را روان دی او په لاره کې ډېر خلک ولاړ دي دا ورته وی داسې چل دی په دې خلک لاره کې خلک ولاړ دي وایي وجدها د ځنګل نه راوتې ده او خلک تېرېږي نشي ورتلی دی یا خواشی ته دی ورغی او یو وړوکی کاڼی راواغسته داسې کاڼی راواغسته چې عام طور باندې سړی پرې خوږېږي هم نه دوی یا الله یو خالق او مالک خو لرم خو راهب راته یو یادی او جادوګر راته بل یادی نو ای زما ربه که د راهب رب حقی او ته زما هغه رب چې کم راهب یادی نو خدای دا کاڼی وړوکی دی دا سیز وړوکی دی دې باندې دا اژدها اولو مردار کا نو د هغه رب په نوم باندې ګزار پې کوم چې کم راته راهب یادی نو چې گزار پې وکړه نو هغه اژدها نه آر پاروت و مردار شو خلک حیران شو چې دې هلک او ځوان ته وګوره زبردست کمال یې وکړو یو وله راغی چې صاحب زما په سر سپوڼی دی دا راله دم کا هغه ورته وی داسې دمونه نه اچو د راهب په خدای باندې به ایمان راوړې او دا جادوګر دروغ وایي هغه وی ټیک ته نو هغه مؤمن شه مسلمان شه بل ورته وی زما سترګې نشته نو هغه چې چا باندې به دم اچاو نو پهله به مسلمانو تر دې پورې چې خلک دومره د ده شهرت داسې حد ته ورسېده چې د بادشاه یو وزیر او د هغه وزیر په کور کې بیمارو او د وزیر ښځې ورته وی چې داسې یو هلک پیدا شوی دی هغوی هغه بیمار را روان که ده ورته وی چې ایمان به راوړي هغه وی ټیک د ایمان یې راوړه په سترګو ورته لاس راښکه ټیک شو بادشاه ته چروي چې یو هلک پیدا شوی دی هغه چې وغوښته چې دا خو عبدالله ابن تامر دی ورته وی عجبه ده ته خو ما جادوګر له لېږلی وې دا سبق درته چا ښودلی هغه وی ال نه یم راهب ورته ویلي ال به نه وی خو چونکې ماشوم وی وهه سزا یې وله ورکړه نو هغه ورته ال وی نو دوی لاړو د ځنګل نه هغه پیر صاحب عالم بزرګ راوچت کړه او یو وخت په یو اس پورې وتړله یو وخت په بل اس پورې او دواړو ته یې دواړه اسونه روان کړل هغه عالم او هغه بزرګ شهید کا نو ده ته وی چې ستا هم خیر نشته نو یو دو درې کسان یې راولېږل وی دا بوځئ او کشتۍ کې کېنوئ دریاب ته دریاب ته بوځئ او کشتۍ کې چې کېناستېده نو چې کشتۍ د دریاب منځ ته ورسېږي نو دی لاندې وغورځوئ وی ټیک ده دوه کسان پولیس یې ورستنه کړه او دی د هلک ځوان یې په کشتۍ کې کېنو چې دریاب منځ ته ورسېده زبردسته چپه راغله په دې دریاب
هغه دوه کسان لاندې پریوتې دا او دی الله پاک بچ کو. دی بازار کې ګرځېده، بادشاه تپوس وکړو چې ماغه دو پولیس لیږلي وو کسان چې عبدالله بن طامر مړ کوي، نو څه چلو شو؟ وی صاحب خو بازار کې ګرځي او ستا هغه کسان نشته. نو راویې غوښته وی څه چلو شو؟ وی د کم رب چې زه ذکر کوم هغه زه بچ کړم او ستا هغه کسان یې مردار کړم. بیا دوه کسان ورسره ولېږوي دا یو لوی غر ته بوځئ او د غر څوکې ته یې وخېجوئ او لاندې یې وغورځوئ. دی د غر څوکې ته وخېجو، غر باندې زلزله راغله، هغه دواړه کسان لاندې پرېوتېد او دی الله پاک بچ کړ. واپس راغی، بادشاه تپوس وکړ یاره چېرته وئ؟ هغه کس نه ښکاري. ورته وی اخو بازار کې ګرځي. راویې غوښته وی څه شو؟ وی زما رب زه بچ کړم او هغه دوه کسان یې لاندې مردار کړم. بادشاه ورته وی دا راته ووایه څنګه مه مړ کېږې؟ د خپل مرګ طریقه راته وښایه، پوهېدم خو دې نه. هغه وی دا خو اسانه طریقه ده، ټول خلک به راجمع کړي یو زبردست لویې ډاګې ته او لینده به روباسې او په هغې کې به غشی کېږي او زه به ودرېږم او ته به داسې وې بسم الله ورب هذا الغلام، په نوم د الله باندې او په نوم د رب د دې غلام باندې بس گزار به وکړي نو زه په تندي ولګېږم نو مړ به شم. اوی دا خو اسانه خبره ده. ټول خلک یې راجمع کړه او بادشاه ودرېد او اواز یې وکړه بسم الله ورب هذا الغلام او گزار یې پرې وکړه. عبدالله بن طامر صاحب په دې تندي ولګېده، لاس یې په تندي باندې کېښود، راپرېوتېده، شهید شو. خلکو اواز وکړو عجبه ده، اوسه پورې تا وی چې زه ستاسو خدای یم، خدای خو بل دی. ټولو خلکو به یک اواز اعلان وکړه بسم الله ورب هذا الغلام، ټول خلک مسلمانان شو. بادشاه یې عجب کار وشو. د دې نه خو هغه یو خو دې نوم کې دومره کمال دی، ټول خلک یې مسلمان. خلکو ته وی ایمان پرېږدئ، وینا وی نه پرېږدئ وینا. یو وزیر سره مشوره وکړه بدبخته انسان سره، وی څه به دې خلکو سره کوو؟ وی صاحب دا ډېر خلک دي دا نه وژل کېږي، وی خندقونه وباسئ او په هغې کې اور بل کوئ، یو کس رانیسئ چې څوک ستا خدایي مني نو هغه پرېږدو، چې څوک ستا خدایي نه مني نو هغه په دې اور کې غورځوه. یو کس به رانیوه هغه اور کې به یې غورځاو، یو کس به رانیوه اور کې به یې غورځاو، تر دې پورې چې یو زنانه یې راوسته او په غېږ کې ورسره وړوکی ماشوم. نو مور خو ډېره مشفقه، یو بچی ورته ډېر ګران دي او بیا خصوصا وړوکی ماشوم. نو ماشوم یې ترې راښکه، نو دا مور د ایمان نه واپسي طرف ته متوجه شوه. اوس خو زما دا ماشوم سوځېږي. هغه ماشوم ورته الله پاک ګویان که، ورته وایي اصبري یا اما فانک علی الحق، ای مور صبر کوه، ته یقینا په حق باندې. تر دې پورې چې هغه ماشوم یې ورته اور کې وغورځوه، بیا ورته مور هم وغورځوله. داسې طریقې باندې تمام مسلمانان شهیدان کړه. دې ته اصحاب الاخدود واقعه وایي. قرآن کریم مکمل صورت د دې په حق نازل کړی چې څوک الله پاک په رښتینې یاد کړي او د کلمې طیبې ذکر کوي، د الله د نوم ذکر کوي، د رسول الله مبارک زړه کې محبت ساتي چې زما رب ته بله لاره شته نه ما سوا د نبي علیه السلام د شریعت نه، د نه چرته هم غلطي نه کېږي. الله فرمایي قتل اصحاب الاخدود، هغه د خندقونو خاوندان دي، هلاکه کړی شي او هلاکه کړی شوي دي چې چا مسلمانانو ته زما نیکانو بندگانو ته خندقونه د اور جوړ کړي او پای کې سوځولي. نو علما وایي بیا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې بیا په یو ډاګه کې خلکو ځای کندې کو، خاورې ته وړه، نو په هغې کې یو ځوان راووته او په تندي باندې لاس ایښو چې هغه لاس یې ترې لرې کړ، د هغې نه وینه روانه شوه. نو بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته چا وویل دلته یو ځوان نوجوان مړی راښکاره شو او په تندي کې زخم دی، هغه ورته دا عبدالله ابن طامر صاحب دی. نو بیا ورباندې قبر جوړ کو، زیارت کې جوړ. درونو د الله پاک په نوم کې دومره اثر دی چې څوک د الله پاک نوم صحیح یاد کړي او زړه کې کوس کې بدن کې په خپل انقلاب راځي. یو مرید خپل پیر صاحب ته وی ما خو ډېر کړه الله پاک یاد کړ او زما په بدن کې اړو انقلاب رانغی. هغه ورته دا دومره اسانه کار نه دی، دا انسان دا زړه په قدوراتو باندې ګندئ، د دنیا په پلیتۍ باندې ګندئ. وی د دې طریقه دا ده چې 10 کاله به دا وهي الله الله الله،
لس کاله به دا د الله په دې پلک باندې وایي چې د دې نه دا زنګونه لرې شي، بیا به لس کاله په دې اوبه چې لا اله الا الله نو مشک به پې تشی تصور به داسې کې چې دا صفا شي خیرې ته، نو چې لس کاله دا صفا شو الله دې پې او دا پاک شو، نو دا کار چا کړی دی؟ نو دا شیطان دا زړه ګنده کړی دی. نو بیا چې کومې لارې نه شیطان راځي لس کاله به هلته څوکیداري کې او الله به وی چې دا غل خوا مفته دی بیا نقصان ونه کي، نو 30 کاله به تېرېږي، 30 کاله پس بیا ته خپل باطن ته وګوره بل حال وی. موږ تاسو دې ته توجه نه کړې، دې ته فکر نه کړی چې زما دا زړه کې څه دي، او الله پاک ما ته ګوري. قسم دی چې د چا په زړه کې د الله کلمه دننه شوه، د خپل رب وحدانیت دننه شه او دا یقین راغی چې الله پاک ما ته ګوري، قسم دی ته ګناه وکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. دعا کې الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه محمد صلى الله عليه وسلم. سنت